قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دا موضوع روانه وا چې انسان ته بسنګه پته لګي چې زما په ایمان کې کمزوري ده یا زما ایمان کم دی. داسې خبرې منګه د مخکې نه شروع کړې وې، نن یو بلا نخه یا دوه نخې داسې بیانو. که دا خبره در پکې وه دا به دلیل وي په دې خبره باندې چې ستا په ایمان کې کمزوري ده یا د ایمان کم شوی دی. هغه خبره کومه خبره ده؟ کله چې یو انسان هغه ته نیک عمل معمولی ښکارېږي او د ده په دې ذهن کې دا ورته وړه خبره ښکارېږي، هر قسم نیک عمل چې د چا په سترګو کې وړوکی راځي ته په دې خبره پوه شه چې ته ډېر کمزوري ایمان والا سړی، ځکه تا ته دا نیک عمل معمولی او وړوکی ښکارېږي. او د دې سره دویمه نږدې خبره هغه دا ده، کله چې تا ګناه ته په وړوکي نظر کتل چې دا وړه ګناه ده، دې ته دې نه کتل چې دا ګناه زه پې د چا خلاف کومه، ته په دې خبره پوه شه چې ستا ایمان کم شوی دی، ځکه ته دا خبرې کوې. مؤمن چې وي، مؤمن د الله بنده چې وي، هغه به چرته هم د نیکی کار ته معمولی اونه ګوري، اگر که ظاهرا هغه د نیکی کار ډیر وړوکی ولې نه لګ. او مؤمن چې وي، پوره ایمان والا چې وي، هغه به چرته ګناه ته په سپک نظر په معمولی نظر ونه ګوري، بلکې د ده په دې ذهن کې به همیشه دا پرتی چې دا ګناه چې زه کوم دې کې د چا خلاف راځي، د ده په نظر کې به ګناه داسې ښکارېږي لکه یو غر چې د ده په دې سر د پاسه راولېږي. د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم نه ابو ذر غفاری نقل کوي. ابو ذر وتویل، ابو ذر د رسول الله نه نقل کوي، رسول الله وتویلی ابو ذر ته، ابو ذر دو خبرې واوره. یو خبره دا لا تحقرن من المعروف شیئا. ابو ذر د نیکی کار ته چرته په سپک نظر ونه ګوري. او دویم ابو ذر خبره دا واوره، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ابو ذر کنیکی داسې ولې ونه کې چې د یو مسلمان مؤمن رور سره په کلاو تندي باندې میلاو شي، دا هم چرته ورته سپک ونه ګوري. په دې حدیث کې د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم یو جزئی مسله ذکر کوي او یو کلیه مسله ذکر کوي. جزئی مسله خدانه وړه مسله، یعنی مقصد دا دی چې صرف د یو خبرې سره تعلق ساتي. د وړوکوالي معنا مې دا ده، هغه دا دی چې دا یاد ساته چې د چا سره میلاویږي دا تندې دې کلاو ساته، دا تندې دې د دشمنۍ تندې مه ګرځوه. د مؤمن مسلمان سره چې ته کله میلاویږي همیشه لپاره داسې تندې ورته ساته لکه دا چې ستا د ابۍ بچی وي لږ، دا هم نیکي ده لږ. او د ټولو نه په دې خبره باندې عمل کوونکې زما او ستا قائد، زما او ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. زما پیغمبر والله چرته چاته په بغض او د حسد او د دشمنی په تندي چاته چرته نه دی کتلی لګ. اگر کاغه چا به سره چې ډیر ظلمونه ډیر تکلیف به مو تر رسولای، خو زما نبی با چې ملاوي دور چا سره نو په آزاد او په کلاو تندي به ملاوي دول. زمنګ مور عائشه فرمای، د الله نبی فرمای چې کورته یو سړی رانه نوځي نور پرې دا خبره خپل خزر دی لګ
چې کور ته راننوځي هغې ته وخانده، هغې ته په کلاو تندي باندې وګوره او هغه به تا ته په کلاو تندي وګوري. والله دا خبره واوره، دا به د رب العالمین د اسمان نه د رحمت د نازلېدلو ذریعه شي. اگر که تا ته به دا پتم نه چې خپلې ښځې ته د رحمت او د خوشحالۍ په نظر کتل، ګنې دا هم یو نیکي ده. لږ نیکي دومره نیکي او کار هم دومره ګران نه دی. خپلې بیبي ته چې یو سړی په کلاو تندي باندې وګوري، د الله نبی فرمایي دا سبب د دې ګرځي چې رب العالمین انسان باندې بره د اسمان نه رحمت نازل کی. بلکې بعضې اهل علم وایي که سم سوچ ته وکړې، ستا په نظر کې خو بدایي چې زما د ښځې ته کتل د رحمت په د خوشحالۍ په نظر او یا په کلاو تندي ګنې دا وړه نیکي ده. یو عالم وایي دا فرض ده. دا نیکي لږ ولی فرض ده؟ فرض ځکه ده په کم نظر باندې چې ته خپلې بیبي ته ګورې، والله په دغه نظر باندې په ټوله دنیا کې ستا ښځې ته څوک نشي کتلی. او هغه چې تا ته په کم نظر باندې په کم خوشحاله کم نظر ګوري، هغه نظر هغه سیوا ستا نه بل چاته نشي کولی. نو ته لږ سوچ وکړه په دغه نظر باندې چې ته د خپلې بیبي ته ونه ګورې، تا د خپلې یو بیبي یو فریضه یو لازمي حق په ځان باندې پرېښودو. لږ ځکه رسول الله به چې کور ته راننوت، رسول الله به همیشه دپاره میثاق به ورسره په حدیث کې راغلی چې کور ته به کله راننوتو میثاق به ورسره و، او چې کور ته به کله راننوتو نو ویل به السلام علیکم کور خلکو ته، او د چا ته چرته داسې نه و کتلي چې یاره دا کار ولې وران شوی دی. لږ یو صحابي دی جریر ابن عبدالله بجلی، امام بخاری دا نقل کوي. جریر ابن عبدالله وایي زه چې کله رسول الله لیدلی ما حجبني ولا رآني الا تبسم في وجهي. د الله نبی چې زه کله لیدلی د الله نبی به ما ته مخامخ خاندل. لږ داسې کار یې ولې کاو؟ دا نیکي ده. خو چرته په دې باندې دا سوچ وکړه چې دې نیکۍ ته چرته په وړوکې نظر ونه ګورې. دا قاعده کلیه وسوسه. دویمه خبره یاده کړه. دویمه خبره چې موږ کومه موضوع بیانو هغه دا ده چې د الله نبی ابو ذر ته وایي لا تحقرن من المعروف شیئا. یوې نیکۍ ته به په سپک نظر په معمولی نظر نه ګورې. لږ په صحیح حدیث کې راغلی دی، په بخاری کې راغلی. محمد رسول الله فرمای مر رجل بطريق اشتد عليه العطش. یو سړی په لارې روانو، په دې لاره کې تږی شو. دا سړی را روان دی، ګوري چې زه به دا تنده پسه ختمه، خوشې ډاګه ده، خوشې لار ده. فوجد بیرا، د الله نبی فرمای کوې ومندو. دی سړی چې کله کوې ومندو نو دی سړی کوې ته انسانو کته کوې ته کوشو، فشربا د کوې نه اوبه وسکلې بیرته راوخوت. خدا کار دا خود د خپل کارو، دا خود د خپل نفس سره تعلق سره. خدغه سړی چې و د الله نبی فرمای چې کله دی کوی سر ته راورسېدو فوجد کلبا یلحس یاکل التراب الصرا من العطش. دی کوی په غاړه باندې یو سپی دی چې ژبه یې رایستلې ده او د تندې د لاسه لمده خټه څټي. لږ اوس خوشې زیرې دشته ده، نه د دې کوی د پاسه بوکه شته، نه د دې کوی د پاسه رسۍ شته، نه د دې د پاسه کړکړی شته، نه بل یو داسې څه شی شته دی. ذهن کې سوچ وکړه چې دې دا حدیث الفاظ دادي د الله نبی وی فقال الرجل، دې سړي په زړه کې رسې ویلې چې ان هذا الكلب قد بلغ من العطش مثل الذي بلغني. دی سپیته چې کومه تکلیف دی د تندې، دا تکلیف ما ته مخکې را رسېدلی و، زما او د ده یو شان تکلیف دی. نو ذهن کې سوچ وکړو، کوی ته ورکوشو
او لاندې کوي کې خپل بوکا روي خپل موزه خپل پهنا دای رويستله او دای د وبونه ډکه کړه محمد رسول الله فملا اما خپل موزه د وبونه خپل پهنه د وبو ډکه کړه او په دې خله کې ونی ولا زکه د لاسو د کوزیرا خاتون په غیر بل لار نه ولګ خو چې د کوی سر تر واخه ته سپیله وبور کړي او سپی چې کله وبوس کړي فشكر الله له فغفر له رب العالمین ولدا عمل قبول کو رب وتویلی سچ دي کړي ما د ټول معاف کړي دی واس د نیکی کار ته اگر کا سپی هغه مخلوق دی سپی هغه مخلوق دی زمنګ نبی منګ ته وای کم کور کې چې سپی وی پاک کور ته ملائک ناراضي زمنګ نبی منګ ته وای سپی چې پلوخي کې خلو وای وزل بینځي خدا خبره و یا ساته هغه خپل ځای مساله ده خودی خبره ته سوچ کوا په دې ځای کې د الله د مخلوق سره استاخه کول دي او په دې باندې رب العالمین دا مخلوق خود چا مخلوق دی دا الله خالق دی زما نبی وای زما رب وای چې د مخلوق سره څوخه کوي دا د الله سره کوي دویم حدیث ته دام صحیح حدیث ته او دا امام بخاری او مسلم دام راوړل د الله نبی فرمای او روایت ته د ابو هريره رضی الله تعالی مر امراه مومسه على كلب یو خزوه او خزبت کار خزوه زانیه خزوه خجون دینه او تر کړه خو چراله د یو کوی د سر د پاسه یو سپیره یلحس چې هغه سپین جبر ایستلی ده د تند د لاسه او کادا عطشو یقتله دومره تګې شیرې چې د تند د لاسه کېدې شي دا سپی مړ شي لږ دې ښځې ځان سره یو سوچ وکړو نور مې چېرته ښه کارونه نه دي کړي او که رب العالمین زما دا عمل قبول کړي نو فنزعت خفها خپله موزې راویستله د خپل خپې نه یا خپله پڼۍ د خپل خپې نه راویستله او دویم خپل خمار خپل صادر چې په سر پروتو هغې په دې پڼه کې کلک کو او ښکته کوی ته د خپله پڼه ورسوله اوبې راویستلې سپینې چې دغه اوبه ورکړې رب العالمین دې ښځې د عمل قبول کو او رب العالمین جنت ته ننایستله په دا حدیث کې راغلی د چا سره د سپي سره ښځه ده نیک عمله نه ده دې خبرې طرف سوچ وکړه اصل مسلې لرازه اصل مسله دا ده لا تحقرن من المعروف شیئا یو نیکی ته به په معمولی نظر نه ګورې بس اصل یو خبرې ته سوچ کول غواړي دا نیکی چې منګه کوو دې خبره د نیکی ډېروالی او لږوالی پرېږدوه دې خبره ته سوچ کوه دی وړوکوالي غټوالي ته مه ګوره ته د دې خبرې سوچ وکړه چې کوم رب د پاره ته کې والله پته نه لګي چې هغه به ته به ستا کوم یو عمل قابل قبول وي چې ستا د پاره د دې د وجې نه بخښنه میلاو شي او د دې په وجه تا ته جنت میلاو شي یو لوی عالم دی سفیان نومې دی خو ډېر زیات نیک عمله سړی دی ډېر نیک عمله داغه د نیک عمله یوه قصه د انسان غونې زیږ کوي شاګرد دی وایي زما کره یو شپه راله شپې چې زمونږ کره راله شپې چې تېره کړله دی چې ماښام وده کېدو نو ما ته وایي شاګرد وایي چې ما ته ویلې چې کوزه راله راوړه زه اودس کومه وایي ما وله کوزه راوړه زه ترې لاړم ما ویل چې ده دی ولاړ دی په دې ښي لاس کې دا کوزه نیولې ده شاګرد دی وایي زه وده شومه چې زه رایښ شومه سار اذان ویل کېږي زه چې رالم نو زما دا استاد دقسې ولاړ دی لږ نو وایي ما ورته ویلې چې مونځ دې کړی دی وایي ما ته ویل چې مونځ خو مې نه دی کړی تهجد مې ونه کړ څه مسله وه مسله دا وه چې کوزه مې راواخیستله دغه وخت کې مې یو سوچ راغی چې داسې یو ورځ را روانه ده چې یوم یقوم الناس لرب العالمین دا خلق به رب العالمین ته ولاړي چې دا به څه حال وي لږ
بس دغه ورځ سوچ چې واخیستلم تر دې وخته پورې په ځان نیم پوه شوی چې کنه زه په کم سوچ کې تللی یم. نیک عملي داسې نیک عمل و، ډېر زاهد و، ډېر پرهیزګار و چې کله سا ختله ابو عبدالرحمن وی سای چې خطر عبدالرحمن مهدي وی زما په دې غی کې پروتو او سای ختله جړلې په دغه وخت کې ډېر زیات. خواته زما یو سړی و هغه ورته وایي سفیانه داسې معلومیږي چې تا ډېر ګناهونه کړي دي ځکه جاړې. هغه وایي قسم په الله یو څه شی د ځمکې نه راواخیستو ګناهونه د دې خطر راسه نشته دي، ګناهونه مې نه دي کړي، خو زما سره اخري یېره دا ده چې هسې نه چې د مرګ نه مخکې زما نه چېرته ایمان لا نړ شي. لږ د سفیان چې کله مړ شو سای چې کله وختله نو دا چا په خوب ولیدو. دا سفیان د قرآن ته هم یادو، د ته حدیث هم یادو، د مجاهد هم، د سخی هم، د هر یو د نیک عملۍ کار کړی، د الله نه یېره هم ډېره زیاته وه. داسې یېره وه چې داسې د مخلوق کې د کمو کمو خلکو داسې یېره وه. خو چې سا یې وختله چا په خوب ولیدو شاګرد ورته وایي الله درته بښنه وکړه. نو سفیان ورته وایي د خوب خبره ده. وایي زه چې د الله مخې ته شوم زما په ذهن کې دا وه چې ما خو اعمال کړي دي کېدای شي د دې په وجه به مې الله معاف کړي. ما خو نیک اعمال، ما قرآن درسونه کړي دي، د حدیثو درسونه مې کړي، جهادونه مې کړي دي، خو هغه خبره بدل ولګ. ما ته الله ویلي سفیانه ستا یوه نیکي زما ډېره خوښه شوې ده. کومه نیکي وه؟ یو وخت داسې و چې تا د حدیثو لیکل کول او حدیث دې لیکل او قلم دې خپل په صحیح کې ډوب کو او په دغه ساعت مچۍ راله او ستا په دې صحیح باندې د پاسه کېناسته. تا ویل چې یو منټ د خیر حدیث وروسته شي خو دا مچۍ ته دې دا اوبه ورکړې او دغه صحیح اوبه دې ورکړې. دا ما ته ډېر خوند راکړو. نو الله ویل چې ما د دې په وجه تا ته بښنه وکړه. چرته دې خبرې ته سوچ وکړه. لا تحقرن من المعروف شیئا، د نیکۍ یو کار ته چرته سپک ونه ګورې. که ته ورته کله سپک ګورې په دې خبره ته پوه شه ته ایمان د پکې کم دی. لږ دا ستا د ایمان د کموالي نښه ده یا ستا د ایمان د کمزوروالي نښه ده. تا ته نیکي کله کله د قرآن داسې وایي، رب العالمین داسې فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. د ذرې په مقدار چې تا نیک عمل کړی والله د قیامت کې به د دې جزای ذرې په مقدار معمولی نیک عمل دی کړی. یو حدیث دی هغې ته چې سوچ وکړې د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی او دا حدیث امام بخاری او مسلم دی راوړی او روایت چې دی نو د عبدالله ابن عمر او د ابو هریره حدیث. دوانه صحابه فرمایي چې د الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم یو سړی دی په لارې را روان دی، په لارې د دې لارې په دې غاړه یو څانګه ده د ونې. دې سړي را سوچ وکړو ځان سره قسم وکړو دې سړي چې دا څانګه چې دا د مسلمانانو له په دې لاره کې تکلیف ورکوي او دا ویلې والله لأنحین دا څانګه به خامخا د دې لارې نه کټ کومه چې هسې نه چې مسلمان ته د تکلیف ذریعه نه شي. ونې چې څانګې چې ته کټ کړه د الله نبی فرمایي بس الله ولا دا عمل قبول کو صرف څانګې ولا او الله د دې څانګې د کټ کولو په وجه باندې ولا جنت ورکو بخنه او توکلا ول چې زبس بخره ته په دې عمل باندې معاف شي. بس نیکي ته چرته سپک ونه ګوري. ته دا چا د پاره کې کم ذات چې دی والله هغه ډېر اوچت ذات دی. هغه ذات ته ګوره د هغې د وجې نه تا ته به هر یو نیکي چې دی ډېره قدر او ډېره عزتمنده ښکارېږي. لږ زمونږ په دې ذهن کې داسې وي زمونږ ذهن خراب جوړ شوی. زمونږ ذهن کې دا ده چې نیکي ګڼې دا ده چې مونځونه ډېر کوه، روجي ډېرې نیسه، صدقې ډېرې. والله دا په خپل ځای دا یقینا چې دا نیکي ده. خو زما خبره واوره د الله نبی داسې فرمایي ایمان څه د پاسه څه د پاسه اویا څانګې دي. خو زما نبی فرمایي یو څانګه د ایمان دا ده
اماتۃ الاذى عن الطریق، د تکلیف والا شی د لارې دام د ایمان حصہ لګ ایمان دی ایمان. په یو دویم حدیث کې راځي دا غیر روایت ابو هريره کې دام صحیح حدیث دی. خدای او پاغبل روایت کې لږ فرق دی. په یو ځای کې په لار کې ونه ولاړه و، خداونه د سیوا چې د مسلمانانو د تکلیف ذریعہ ورک، مسلمانانو ته به تکلیف رسا. یو سړی پیراغه ذهن کې سوچ وکړو، ول دا ونه لري کومه د دې ځنه، ولی لري کومه دا مسلمانانو ته تکلیف رسي، دا د مسلمانانو د تکلیف ذریعہ ده. ونه د ویخ نه کټ کړه، د لارې نه لری کړه. د الله نبی فرمای، محمد فرمای صلی الله علیه وسلم وی والله د الله نبی فرمای لقد رأيتها يتقلب، ما دا سړی ولیدو رأيته چې د دې ونې د سوري د لاندې په جنت کې ګرځي را ګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې وجنا موږ ته رسې ویلي دي یو نیکۍ ته سپکه که مثلا د خپل بوکه کې دی وبره خېجې د کوینه، نو دا د کوینه وبره وخېجوه، د دې خپل بوکې نه لګي وبه د ملګري ته وراړوه، د هغه لوښي ته وراړه، دام نیکي ده لږ. د الله نبی فرمایي ښوروا نو ګلې دې پوخ کو، نو ګورې نیکۍ ته به سپک نه ګورې، معمولي که نور څه غوښه نشي ورکولی لږې اوبه پکې ورزیاتې که خپل ګاونډي ته لږه ښوروا ورکه، دا هم په نیکۍ کې شمارېږي. دا هم ستا دپاره د نجات او د خلاصي ذریعه کېدی شي. یو صحیح حدیث دی او مسند احمد کې راوړی دی. دا حدیث 3 کسانو صحابي فرمای، ورونه و 3 ورونه، دا 3 ورونه چې وو د الله د نبی خالرال او د الله په نبی ایمان راوړو، کلمې ویله. دا اول رور چې وو په دې کال باندې د غازیانو یو لښکر روان دی، دی پکې لاړ ایسته شهید شو. دویم رور کال لا بل د غازیانو لښکر روان دی، دی په دې دویم کال باندې شهید شو. او دریم رور چې دی هغه دریم کال په خپل مرګ مړ شو. صحابي فرمای ما خوب چې ولیدو، په خوب کې اکم چې د ټولو نه مخکې شهید شوی دی هغه د ټولو نه شاته روان دی، په جنت کې دی خو شاته روان دی. کم چې دویم نمبر شهید شوی دی هغه په جنت کې په دویم درجه کې دی، خو هغه کم چې په کور کې مړ دی هغه په دې کور کې د ټولو نه چې په خپل کور کې په خپله ساه مړ دی، دا د ټولو نه په جنت کې مخکې روان دی. دا خو چې ما ولیدو زه ډېر حیرانه کړم. خوب تقاضا خو دا وه، د خوب خبره خو داسې وه، په کار دا وه چې کوم هغه اول درجې والا شهید شوی چې دا د ټولو نه جنت کې مخکې وی، دا بل درجې والا بیا پسې دویم درجې والا، او بیا چې په خپل ساه باندې په خپل مرګ مړ دی باید چې دا د ټولو نه وروسته وی لږ. خو ما چې د الله نبي ته دا خبره وکړه، محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبي ته مې چې دا خبره وکړه، د الله نبی ما ته ویلې ته ولې په دې خبره، دا خو د حیرانتیا خبره نه. ویل ته نه ګورې دا کم چې په خپل مرګ مړ دی د په خپل کور کې سبحان الله الا ترى الى تسبیحه و تحلیله و تکبیره، د خولې نه د هغې نه وروسته دا سبحان الله الحمدلله دا کلمات یې ډېر ویلي دي او دا ول الله قبول کړي دي. د دې د وجې نه د هغو د شهادت نیم دې ته مرتبه ډېره ورکړله. خبرې ته سوچ وکړه، سبحان الله شهادت ته ظاهرا نه رسیږي، خو ولې ورته ورسېده؟ کله کله د سړي د زړه نه په اخلاص یو عمل راپورته شي او ډېر اخلاص پکې، هغه کله کله د بل چا د شهادت نه هم چوتېدی شي. لږ چرته سبحان الله ته سپک ونه ګورې، چرته الحمدلله ته سپک ونه ګورې، چرته چاته خوږه خبره پسته خبره دې ته چرته سپک ونه ګورې. زما پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم یو باندچې چې و نو باندچې نه رسي د الله نبی د صادر نه ونیو، ویل محمده مال تعالی چې الله کمال درکړی دی، دا مال چاته وای چې مال راکړي. او داسې راخ کو صحابي فرمایي باندچو
د الله نبی د صادر د الله د نبی په دې مړی کې نخې وکړې خدای الله نبی چې وته مخ راواړو وته وی خاندلې وته ویلې که زما سره د دې میدان چې څومره د کیکر ونی دي او د کیکر بوټي دي که دومره زما سره وخان وي والله ما ستاسو نه منع کول زه منې والا نه ملک اسی کله دې سوچ وکړه سړی دې تا زوري سړی دې تا وایي او سړی دې ستا بېعزتي کوي او د چا غوندې سړی دی محمد غوندې سړی دی صلی الله علیه وسلم خو زما محمد صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته ویلي امت ته رسې ویلي چاته په کولا او په خندا په تندي باندې وګوره دام نیکي ده دې باندې چې ته د نیکۍ په د ښه نظر باندې ولې وکتل دا خو نیکي ده نیکۍ ته به سپک نه ګورې لګول خو هغه دویمه خبره مو یاد وساته هغه اهمه خبره ده هغه دویمه خبره کومه اهمه ده هغه زما وروره دا خبره ده چرته ګورې ګناه ته چرته په وړو کې نظرونه ګورې لګ ستا به دا سوچي چې دا ګناه وړه ده په دې باندې الله به ما نه رانیسي لکه نن چې د ډېرو خلکو دا عادت جوړ شوی دی داسې کار دی خلکو کې راغلی دی چې وړه دا دومره غټه خبره نه ده والله دا ته چې داسې خبرې کوې چې دا دومره غټه خبره تا دې ته چرته سوچ نه دی کړی چې ته د چا خلاف کې په دې ګناه باندې لګ زه یو دو درې مثالونه ویم چې لږ په خبره باندې پوه شو صحیح حدیث کې راغلی د هغې نقل کوونکی هم ابو هریره دی رضی الله تعالی ابو هریره فرمایي ان امرأة دخلت النار في حرة یوه ښځه وه چې د پیشو د لاسه جهنم ته تللې ده د پیشو د وجې نه اور د جهنم ته تللې ده څنګه اور د جهنم ته پیشو تللې ده د الله نبی او فرمایل دې ښځې داسې کار کړی چې امسکتها دا پیشو یې تړلې وه فلم تطعمها روټۍ ولا نه ورکوله خوراک یې ولا نه ورکوه او نه پرېښودله چې دې ګرځېدلې وې او ځان یې خوراک کړی وې چېرته هر څه شی چې د پیشو په قسمت کې و هغه خو دې داسې کار نه و کړی دې بدبختې پیشو تړلې وه او هغه پیشو د لږې نه مړه شوله او چې کله مړه شوله او دا ښځه هم کله مړه شوه فدخلت الناره د دې یو پیشو په وجه باندې دا ښځه اور د جهنم ته لاړه اگر کته به دا وی چې د پیشو تپوس زمانه څوک کوي دا پیشو چې چا پیدا کړی حق به دنه تپوس کوي والله دا خو به د ډېرو خلکو په ذهن کې راځي چې دا خو وړه ګناه ده دا خو دومره غټه خبره نه خو دا خبره مو صوابره چې د الله مخلوق دی او رب العالمین پر خپل مخلوق خفه کیږي اوس د هغه چا به څه حال وي چې هغه مسلمان ته تکلیف رسوي که ستا د دې ژبې نه مسلمان ته تکلیف رسیږي ته داسې مه وایه چې دا وړه ګناه ده بلکې د الله نبی فرمایي تا ته مسلمان ویل نه دي پکار بس د الله نبی فرمایي د کم انسان د خولې نه چې بل مسلمان ته تکلیف رسی د کم مسلمان د لاس نه چې بل مسلمان ته تکلیف د الله نبی فرمایي دې ته مسلمان نه وایي مسلمان چاته وایي هغه چاته وایي چې د د جبې د لاس نه بل مسلمان په امن شي بچ شي و زمانو خپل ځان ته په خپل سوچ وکا ته د مسلمان غیبت کې ته د مسلمانۍ لایق نه ستا ایمان ډیر کم شوی دی ولې ته ګناه ته وړوکی ګورې ستا نظر دا دی چې دا خو وړه ګناه وړه نه ده ستا د دې خولې نه چې د مسلمان غیبت راووته تا وړه ګناه ونه کړه حدیث کې دا حدیث واور عائشہ فرمای رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای سود خطرناک گناه په یو روایت کې راځي کما گناه یا کم سزا دومره سود دومره گناه ده چې لکه سړی نعوذ بالله چې د خپل مور سره زنا وکړي او په یو روایت کې راځي لکه چې یو سړی شپږ دېرش ځل زنا وکړي سود معمولی سود دومره سزا لري یو روپۍ دومره سزا لري خدای الله نبی یو خبره کوي یو ګناه ده چې تا ته سره ښکارېږي نه وان اربا الربا د ټولو نه خطرناک سود دا دی چې
چې د چا دا ژبه د مسلمان د بېعزتۍ لپاره استعمالېږي دا د ټولو نه خطرناک دا د هغه نورو زناونو نه کې دا د ټولو نه خطرناکه ګناه ده اگر که تا ته دا ګناه وړه ښکارېږي. یو عالم ډېره ښایسته خبره کوي په ډېر ښایسته الفاظ. خلک وایي مړه دا خو وړه خبره یو خبره وه کله چېرته مسلمان وروره یو داسې ووایه په لاره کې مار رواني یا لړم رواني او داسې کله ووایه دا خو وړوکی مار دی یا وړوکی لړم دی خیر دی دا داسې ټک چاله چې ورکوي دومره نه ورکوي کله والله د دې ګناه نه دا ته چې داسې تعبیر کوي کله که ته کې عقل پکې وي او انسانیت در پکې وي هغه لړم مار له ګوتې نه ورلوي ولې دې ته نه وایي چې دا غټ دی یا وړوکی دی او بل طرف ته بدبخته انسانه د ګناه په باره کې دا خبره کوي. یا یو بل مثال واوره اور سکروټه ده د اور چرته دی دا ویلي چېره په دې لمن کې یا په دې لاس کې دا چې غټ ووري نو هغه سړي ته نقصان رسوي او دا وړه سکروټه که زه په لاس کې روالمه خیر دی دا چرته هم دی داسې عقل نه دی داسې دی چرته خو ستا د آخرت په باره کې تړون دی د دې د وجې نه هر وخت کې دا خبره کې دا وړه ده او دا غټه ده. والله کله چې یو انسان ګناه ته په وړې نظر باندې ګوري دا ګناه د انسان دپاره د غټې په مرتبه کې ګرځي. مسلمان به یې پنسې به ښکته راکاږي د پړکي نه به یې پنسې ښکته که ته ورته وایې مسلمان ورو دا ولې کوې دی به وایي مړه دا خو غټه ګناه نه ده وایي غټه څومره نه ده د الله نبي فرمایي د چا پړکی چې هغه د پنسې د لاندې راغی د اظهار د لاندې راغی د دا حصه به په اور کې دا به په اور د لرسته دي. والله دا زما نبی محمد صلی الله علیه وسلم او زما نبی په بل حدیث کې ویلي 3 کسانو سره الله خبرې نه کوي نه به په رحمت په نظر ورته وګوري او د دوی دپاره عذاب علیم دی. یو پکې هغه مسلمان سړی دی چې د ده پنسې دا د پړکي د پاسه رالی پړکی پړکو دا به له 3 سزاګانې درکوي چې ته ګناه ته په وړوکي نظر ګورې. قارون د معلومو قارون الله په قرآن کې وایي فخسفنا به وبداره الارض ما دا قارون په دې ځمکه کې نه نایستو ولې مې په ځمکه کې نه نایستو دې قارون یو خبره کړې وه د یو تکبر کړی و د په موسی علیه السلام په بغا علیهم د موسی علیه السلام په ملګرو تکبر کپړې به اغوستې وې پنسې به په ځان پسې راښکلې او د هغې د وجې نه رب ته دا عمل بد شو د رب او هغې د وجې نه رب العالمین دی په ځمکه کې نه نایستو. یو بل آخري حدیث واوره چې لږ طارق ابن شهاب وایي مسند احمد حدیث یو 2 کسان په یو ښار ورتلل 2 کسان په یو کلي ورتلل د دې کلي والا چې و د ده یو صنم و یو بوت یې ولګ خو بدماشي وه دې خلکو به داسې کار کاو چې په دې ځای ویل چې تېرېږئ نو زمونږ د دې بوت په نوم باندې به څه نظرانه ورکوئ نو بیا به ځئ لږ هسې به نه تېرېږي. 2 مسلمانان دي کافر نه دي 2 مسلمانان 2 انسانان 2 سړي په دې لار راغلل خلکو ته ویلې زمونږ د دې بوت په نوم څه ورکئ څه نظر څه شکرانه ورکئ لږ یو سړي ته یې ویلې هغه ورته ویلې زما سره خو څه نشته نو هغه کلیوالا ورته ویلې چې هسې تېرېدل نشته قرب ولو ذبابه یو مچ راونیسه خو هسې به نه ځې لږ هغه ویل دا څه خبره دا خو وړه خبره لکه د دې زمانې ډېر خلک داسې ویل نو مچ یې راونیو ویل هو دا ستاسو د بوت په نوم شو. خو د الله نبي فرمایي چې دا سړی کله مړ شو فدخلت النار اور ته لاړ تا ته دا پته نشته دا خو شرک دی تا ته دا وړه ګناه ښکارېږي دا شرک دی. شرک چې څوک کوي الله تعالی شرک والا نه معاف کوي نظرانه منښته دا به صرف د یو خپل رب دپاره کوي اگر که مچ د غیر الله په نوم باندې ورکو دا دې هم د جهنم دپاره پوره ده. بس دی بل ته ویلې ته یو څه ورکه هغه ویل څه نشته ویل یو مچ ویل زه داسې ځوان نه یم لم اکن لاقرب شیئا لغیر الله زه د رب العالمین نه سوا د بل چا لپاره یو شی هم نشم ورکولی اگر چې مچ ولې نه خلک پرې راغونډ شو په دقه ځای کې ملکو او د الله نبي فرمایي فدخل الجنه یو مچ یې نه ورکاو ځکه جنت ته لاړو.
داسې مه وایه چې دا وړه ګناه ده، وړې وړې ته پرېږده. داسې مه وایه چې دا وړه نیکي ده، وړې وړې خبرې ته وباسه. دې خبره ته سوچ وکړه چې دا نیک عمل چې ته کې چا لیکې، دا ته چې ګناه کې د چا نافرماني کې، که دا خبره دې په دې ذهن کې د نن نه کېناسته، والله کېدی شي یو عمل به دې داسې وي چې هغه به ستا د جنت ذریعه وګرځېږي او د دې په وجه باندې په ایمان کې ترقي راشي. زما نبی فرمایي، یو حدیث ته آخري خبره کوم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په دې زړه کې چې د ذرې په عمره تکبر پکې، دا سړی به جنت ته لاندې شي. لږ تا ته خو به دا ښکارېږي چې ما څه چلو کو چې تکبر مې وکړ، ما څه چلو کو چې بل مسلمان ته مې سپک وکتل، ما ولې دا خبره واوره. تا ته سپکه ښکارېږي، سپکه خو درته ښکارېږي، خو که د ذرې په مقدار دې په زړه کې تکبر جنت نشي لیدلی. ابو ذر د خولې نه یو غلطه خبره یو ځل وختله، بلال ته ویلې ای د تورانۍ ښځې زویه، محمد رسول الله ته ویلې ابو ذر ته هغه سړی چې په تا کې د جاهلیت مرض اوس هم پکې دی. هغه ویل یا رسول الله په دې وخت کې، ویل په دې وخت کې هم د جاهلیت چا ته دا پیغور ورکول چې مور دې توره ده، دا ته مسلمان کې تاسو کې وړې ګناه ته وړه مګوره. رب العالمین دې منګه نیک عمل جوړ کړي، الله دې منګ له د هر نیک عمل توفیق راکړي او رب العالمین دې منګ د ګناهونو نه بچ کړي. الله دې په منګ باندې د خیر بارانونه وکړي. رب العالمین منګ ډېر ګناهګار یو، رب العالمین تا نه بخنه غواړو، الله منګ ته بخنه وکړي، الله د رحمت بارانونه وکړي. الله تا ته پته ده چې مسلمانان تکلیف دی، الله مؤمنان ته تکلیف دی، الله د دې مسلمانانو مدد وکړي. رب العالمین مسلمانان چې په هر ځای کې مظلومان دي د ظالمانو نه اخلاص کې، الله ټول مسلمانان رونه ورونه وګرځي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.